د چیمپئنز ټرافي لوبډلې معلومې شولې. د 2025م کال چیمپئنز ټرافي چې د پاکستان په کوربه‌توب ترسره کیږي، 8 لوبډلې ګډون پکښې کوي چې د یو بل پر وړاندې به لوبې ترسره کوي. دغه لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په خپل ګروپ کې د استرالیا، سویلي افریقا، د انګلستان لوبډلو سره به لوبېږي. په A ګروپ کې بیا پاکستان، هندوستان، نیوزیلند، بنګلادیش لوبډلې شتون لري. د پاکستان لوبډله مجبوره شوه چې په چیمپئنز ټرافي کې کومه سیالي د هندوستان سره ترسره کوي، نو متحده عربي اماراتو ته به ځي. د هندوستان لوبډله په هیڅ صورت نه غواړي چې د چیمپئنز ټرافي سیالي په پاکستان کې ترسره کړي یا راسي، خو د پاکستان لوبډله چې په چیمپئنز ټرافي کې کومې سیالي د هندوستان سره لري، نو هغه به متحده عربي اماراتو ته ځي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په چیمپئنز ټرافي کې خپله لومړۍ سیالي د فروری په 21مه نیټه د سویلي افریقا سره د کراچي کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي، او خپله دویمه سیالي بیا د انګلستان سره د فروری په 24مه نیټه په لاهور کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي، او خپله دریمه وروستۍ سیالي بیا په 28 فروری باندې د استرالیا کرکټ لوبغالي سره په لاهور کرکټ لوبغالي کې ترسره کړي.